عبدالسمیع چې د ننګرهار پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي کې زده کړې کوي داسې یوه پروژه بشپړه کړې چې کومې سیمې اور اخیستی وي کشف او له منځه یوسي. عمومي ګټې دي اطفایې سره مرسته ده ځکه اطفایې ته په دقیق وخت کې زنګ ورکول کېږي که اور مړ شي دا هم د اطفایې لپاره یوه مرسته ده اطفایه په دقیق کې خبرېږي چې اور مړ شو. مرسل عزیزي له هرات نه راغلی او د مجرم د پیژندلو لپاره یې داسې پروژه جوړه کړې چې مجرم دروغ نشي ویلی او اړ دی چې په خپل جرم اعتراف وکړي. خب هدف از ایجاد از این بوده که طوری که در جریان قرار دارن در افغانستان فعالیت‌های جنایی زیادی وجود داره و روز به روز در حال افزایش هسته و زمانی که یک مجرم توسط دولت گرفته میشه وقتی مورد بازپرس قرار میگیره به راحتی دروغ میگه یعنی به راحتی منکر میشه و دروغ میگه در این صورت ما به خاطر همین پروگراف ایجاد کردم در صورتی که دروغ بگه این اندازه‌گیری میکنه. بلې محصلې د ښځو د لاسي صنایعو د بازار لپاره یو ویب سایټ جوړ کړی چې ښځې پکې خپلې توکې په آنلاین ډول وپلوري. نو موږ یو ویب سایټ جوړ کړی دی چې په دې کې موږ د ښځې لاسي صنایع د ټول افغانستان په سطحه چې کوم لاسي صنایع دي جوړي هغو ته ښه مارکیټینګ وکولی شو هم درنه په هېواد کې او هم د هېواد څخه د باندې. صمیم رحیمي د تازه میوو او سبزیجاتو یا داسې تکنالوژي جوړه کړې چې په 7 ساعتونو کې وچوي او میرالان د برېښنا شرکت لپاره داسې ویب سایټ جوړ کړی چې کولی شي د درغلۍ مخه او شفافیت رامنځته کړي. ویب سایټ کې موږ اساس فانکشنل بخشونه چې دي مثلا اعلانات خبرونه ریاست برېښنا پخش کوي یا یو اشجار مشتری ته ورکوي یو خبر د قطع برق لپاره مشتری ته ورکوي او بل اساسي فانکشنل چې د مشتری کولی شي د تابلیت یا د پی سي د تلیفون د طریقه کولی شي د خپله د بیل په باره کې معلومات لاسته راوړي. په کوم ډیوایس چې موږ جوړ کړی دی دا هم د میوو وچولو لپاره په زیرک ډول اتوماتیک سیستم جوړ کړی دی چې څنګه کولی شو چې خپله میوه په ښه کیفیت سره په ښه کوانټیټي سره او په عالي ډول باندې وچ کړو تر څو د یو سیزن څخه بل سیزن ته وساتو. لوړو زده کړو وزارت د دغو محصلینو نوښتونه وستایل او ژمنه یې وکړه چې د پروژو د پراخولو زمینه به ورته برابره کړي. نو نن ستاسو د دې شاهدانه چې دغه نمایشګاه دلته دایره سوې ده او د نمایشګاه ارزښت چې زه خپل ورته راغلی او خپل یې ګورم خپل حمایت کو ټول وزارت په دې کې د پروسه کې نه یوازې د دغو محصلینو لپاره د کمپیوټر ساینس د پوهنځي د محصلینو لپاره بلکې د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه په هره رشته کې چې محصلینو له لوړو زده کړو وزارت وغوښتل چې په دې برخه کې د ورته د نورو زده کړو زمینه برابره شي.